یعنی تقریبا 4 کال او 1 میاشت کېږي چې دغه طیارې پرواز نه و کړی. دغه طیارې د تیر جمهوریت د سقوط په وخت کې د هغوی له خوا څخه وړاندې شوې وې چې اوس الحمدلله هوایي ځواک وکولی شوی چې دغه طیاره فعاله کړي. هوایي ځواک لپاره په ترانسپورتي چارو کې دا بهترینه طیاره ده. که څنګه چې تاسو ته معلومه ده دغه MD طیاره چې امریکایي ټیپ طیاره ده د څو میاشتو په جریان کې چې زموږ کنډې کې انجینري په هلو ځلو باندې دا طیاره ترمیم شوله او ګټې اخیستنې ته چمتو شوله. دغه طیارې د تیر جمهوریت د سقوط په وخت کې د هغوی له خوا څخه وړاندې شوې وې چې اوس الحمدلله هوایي ځواک وکولی شوی چې دغه طیاره فعاله کړي او خپل خدمت ته آماده شي. دغه MD طیارې موږ د 20 پورې فعاله لرو او نورې هم تر کار لاندې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. کومه طیاره چې تاسې وینئ وای 12 یا ینکي 12 چې الحمدلله زموږ د هوایي ځواک په دغه کې ډیره بهترینه طیاره ده چې د فتح را دې خواته اول ځل ده، یعنی تقریبا 4 کال او 1 میاشت کېږي چې دغه طیارې پرواز نه و کړی چې د کمې عارضې او د پیلوټانو د نه شتون له وجې ولاړه وه. اوس ولله الحمد دا ټول څه آماده سوي دي چې پرون اپلوډ سوی ده او انشاءالله تعالی نن به که د الله رضا او موږ پرواز ورکو د الله په نصرت او انشاءالله تعالی د هوایي ځواک لپاره په ترانسپورتي چارو کې دا بهترینه طیاره ده. الرحیم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ځای کې چې موږ ولاړ یو دغه جنګي طیارې MiG-5 محاربې طیارې دي. نو دغه 7 نفره تازه پیلوټان ځوانان دي دا موږ ورسوو مکمل الحمدلله. نن دوی خپل عملي پروژه هم شروع کړه. زه خپل ملت ته دغه وعده ورکوم چې تر څو یې موږ په وجود کې یوه قطره وینه وي انشاءالله تاسو سره به موږ دفاع کړو. نو زه ټول مشرانو ته ډاډ ورکوم چې من هسې د یو خادم او د وطن بچی و یو وفادار انشاءالله به زه تاسو ته ځان ثابت کړم او زه